د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د داخلي مشروعیت د نړیوال مشروعیت اساس دی. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو نوی پیغام را لېږلی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې وایي یو مشروع دولت د نړیوال ټولنې په مرستو او مسؤلیتونو کې شریک وي او نامشروع دولت د دغه امتیاز له لاسه ورکوي او یوازې په بشري مرستو تکیه افغانستان نشي ژغورلی. د نوموړي په وینا دغه مشروعیت ترلاسه کول یو پروسه غواړي. طول او عرض دې باید څومره وي او څه ډول چارو ته انسجام ورکوي. ښارونو، کلیو او ولسوالیو کې څه شی کوي. ټولنه پروسه باید په لنډ مهال 15 کلنه او د اوږد مهالي 15 کلنه پروګرام چوکاټ کې راټولېدای شي. له تاریخ باید زده کړه وشي. د ملت غږ باید آزاد شي. د ملت له غږ څخه باید ډار ونه شي. ملت جګړه او وینه نه غواړي، خو تګلاره او وحدت له ټولو غواړي. هیله باید بیرته ژوندي شي. 21 اقشار نن ټول ناهیلي شوي دي. ښاغلی غني وایي دا مهال افغانستان په دوه لارو کې واقع دی. یو دا چې د یو څو ورځو واک او ځواک ته وکتل شي، او د دویم باید د راتلونکي لپاره ټول ابعاد په اساسي ډول وڅېړل شي. د تدریجي مرګ غواړو او که ژوند؟ د دقیق چې ټول ژوند غواړي نو باید پوه شي چې څه باید وکړو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان.